نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په ډیرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تیریږي. معزز اوریدونکو، روحاني مو د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې د وړاندې کولو لپاره په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې د پای تر شیبو مې تاسې ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد معزز اوریدونکو، موږ او تاسو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې ژوند څخه او د هجرت له حالاتو څخه ځانونه خبر کړل. نن غواړم چې د مدني ژوند په اړه تاسو ته په دې خپرونه کې معلومات درکړو. شرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. د قدر وړ اوریدونکو، مدني دوره په 3 مرحلو ویشل کیږي چې موږ یې تاسو ته هره مرحله جلا جلا بیانوو. لومړی مرحله، دا مرحله د فتنو، ستونزو او کړاوونو مرحله وه. هم په مدینه کې دننه تکالیف جوړ سوه او هم له د باندې څخه دشمن برید وکړ. هڅه یې کوله چې د مدینې ښکلا او خوندور ژوند له منځه ویسي. دا مرحله د هجرت په 6م کال هغه وخت ختمه سوه چې د حدیبیې تړون رامنځته سو. فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا وعرفت غزوات يرى بها الثبات. دوهمه مرحله، دا مرحله د بتپرستو مشرکانو او بتپرستۍ ته د دعوت کوونکو سره د تړون د لاسلیک او خبرو اترو مرحله ده. دا مرحله د هجرت په 8م کال د روژې په میاشت کې هغه وخت ختمه سوه چې مکه مکرمه فتحه سوه. دریمه مرحله، دې مرحله کې ډله ډله خلک مسلمانان سوله. دا هغه مرحله ده چې په دې کې د قومونو او قبایلو څخه ډله ډله خلک مدینې منورې ته راتلل او اسلام به یې قبلوه. دا پړاو د هجرت په 11م کال د ربیع الاول میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تر پایه ختمیږي. نو د قدر وړ اوریدونکو،
اوس به هرې مرحلې ته یو څه جزیات ورکړو. لومړی اوله مرحله د هجرت په وخت کې د مدینې منورې له ستونزو څخه د ډک ژوند د حالاتو څخه خبرې دي. معزز اوریدونکو، هجرت یوازې دې ته نه وایي چې فتنې، ملنډې او مسخرې ختمې سوې، نو خبره ختمه سوه. کډه وکړه او نور آرام ژوند کوه. بلکې د فتنو ځای څخه کډه کول او دې سره په خوا کې د امن او صلح په کور کې د نوې ټولنې د جوړولو لپاره د کار او همت کولو نوم ته هم هجرت وایي. له همدې امله د هر مسلمان دنده او وظیفه دا وه چې باید په دې نوي کور یعنې مدینې منورې ته راسي او دلته د نوې ټولنې په جوړولو کې پراخه ونډه او برخه واخلي او د دې د ښهوالي، غوروالي او پرمختګ لپاره د هرې ممکنه لارې چارې څخه کار واخلي او هغه په کار واچوي. عرفت غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. معزز اوریدونکو، دا څرګنده خبره وه چې د دې نوې ټولنې جوړولو مشر او سالار د بشریت لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و. خبره ښکاره وه چې هره خبره به دی پرې کوي او امر به یې همدی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره کې کوم خلکو سره مخ و په درو جلا او بیلو برخو تقسیم سوي وه او د هرې ډلې ستونزې، مقررات، غوښتنې او اصول له نورو څخه جلا او بیل وه. چې اوله ډله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري یعنی مسلمانان وه. دوهمه ډله هغه مدینوال وه چې تر اوسه یې ایمان نه و قبول کړی. او دریمه ډله یهودان وه. قدرمنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې دلته له کومو مسایلو سره د خپلو سپېڅلو ملګرو له امله مخ کېدی، دا هغه حالات او مسایل وه چې د مکې مکرمې له حالاتو او مسایلو څخه بیخي بیل او جلا وه. که څه هم هدف او مقصد یې و، خو ټول په جلا جلا کورونو کې وه او له بله پلوه ناتوانه او کمزوري وه. دوی هلته هیڅ وس او توان نه درلودی. هلته ټولې چارې د کافرو دشمنانو په لاس کې وي. مسلمانانو د هغو بنیادي خبرو او پریکړو اختیار نه درلود چې د انساني ټولنې په جوړښت کې مهم او مثبت رول درلودی. ترڅو ترې کار واخلي او پر مټ یې یوه پاکه انساني او اسلامي ټولنه جوړه کړي چې خیر عام او ټولې نړۍ ته ورسیږي او ټوله نړۍ ورڅخه برخمنه سي. له همدې امله کوم سورتونه چې په مکه مکرمه کې نازل سوي دي، په هغې کې د اسلام د بنیادي خبرو طرف ته تر ډیره توجه سوې ده او هغه احکامات او مقررات پکښې هم په ګوته سوي او بیان سوي چې په فردي توګه یې انسان عملي کولی سي. په هغو سورتونو او آیتونو کې د نیکۍ په لور بلنه او له بدۍ یې منع سوې ده. خو درنو اوریدونکو، مدینه هغه ځای و چې دلته له اولې ورځې څخه د ټولو خبرو واک او اختیار مسلمانانو خپل کړ. د بل چا واکمني نه وه او هیڅ چا زړه نه درلود چې د مسلمانانو خبره ماته کړي. نو د دوی لپاره زرین چانس و چې د پرمختګ پر لور چټک او ګړندي ګامونه واخلي، ژوند او اقتصادي اړیکې ښکلي او قوي کړي، د سیاست او ښه حکومتدارۍ ننداره وړاندې کړي، خلکو ته حرام او حلال ورزده کړي او همدارنګه عبادت، اخلاق او نور سیاسي، ټولنیز او اسلامي ارزښتونه په پام کې ونیسي. وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9. لنډه دا چې اوس هغه وخت و چې دوی باید یوه پرمختللې او غښتلې اسلامي ټولنه جوړه کړي. دوی قدرمنو اوریدونکو باید داسې ټولنه جوړه کړي چې په مکمله توګه د جهالت د زمانې له ټولنې څخه بیله او جلا
او له هغې سره پراخ توفیر ولري. نه یوازې دا بلکې په موجوده وخت کې چې کومې ټولنې دي د دغو ټولو هم باید په هره معنا غوره، پیاوړې او پر ځان بسیا وي. په لنډه توګه باید داسې ووایو درنو اورېدونکو چې دلته باید مسلمانان یوه داسې ټولنه جوړه کړي چې د اسلامي دعوت هغه رنګ پکښې څرګند او غالب سي چې دوی یې په ارمان کې پوره 10 کلونه هلې ځلې کړي وي او په دې برخه کې هر ډول ستونزې زغملې وي. خو درنو اورېدونکو یاد ولرئ چې دومره بنیادي، اساسي او پرمختللې ټولنه په ورځ، اونۍ، میاشت او په کال کې نسي جوړېدلی، ځکه مخکې د جهالت اوږده زمانه تیره سوې وه. نو له همدې امله اوږدې زمانې ته اړتیا وه چې دا ټول احکام او مقررات پکښې عملي سي. دا هر څه پکښې بدل سي او خلک د اسلام په لمن کې وروزل سي. له همدې امله الله جل وعلا خپل قانون، احکامات او مقررات نازل کړل. پیغمبر خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیان او ورزده کړل او د یوې اسلامي ټولنې جوړېدو په موخه یې خلک وروزل. وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان. لك الله جل وعلا چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ژباړه: الله تعالی هغه ذات دی چې په نالوستو کې یې د هغوی له ډلې څخه یو کس د نبوت په دنده وګماري. هغه رسول خلکو ته د الله تعالی آیاتونه او احکامات تلاوت کوي او هغوی له ګناهونو څخه پاکوي او هغوی ته قرآن کریم او مبارک احادیث ورزده کوي او دا په داسې حال کې ده چې دوی له دې مخکې په څرګنده ګمراهۍ کې وه. بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح. قدرمنو اورېدونکو، صحابه کرامو رضوان اللهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې په ډېرې خوښۍ سره اورېدلې او هغه احکامات چې د الله جل وعلا لخوا راوړل سوي وه هغه یې د زړه په مینه او تلوسه له زړه له تله عملي کول. قرآن کریم کې یې په اړه داسې راځي: بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ژباړه: او بېشکه مؤمنان یعنی صحابه کرام هغه خلک دي چې کله دوی ته د الله جل وعلا آیاتونه تلاوت کیږي نو د دوی ایمان ډیریږي یعنی تازه کیږي او دوی په خپل رب جل وعلا توکل کوونکي خلک دي. يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى. معزز اوریدونکو، د دې موضوع څېړل زموږ بحث نه دی بلکې اصل مقصد تاسو ته د اړتیا په اندازه بیانوو. دا هغه لویه او ستره مسئله ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورسره د صحابه کرامو له امله مخ و او همدغه د اسلامي دعوت او محمدي رسالت ستر اصل او مقصد و. له دې پرته ځینې نورې خبرې هم وي چې باید ژر تر ژره حل سوي وای. د بېلګې په توګه لکه مسلمانان په 2 برخو ویشل سوي وه
یوه ډله هغه وه چې په خپل وطن کې د خپلو کورونو او مالونو سره ژوند کوه، خو دوی له پیړیو پیړیو را په دې خوا په خپل منځي جنګونو کې ښکیل وه. دوهمه ډله د مهاجرینو وه چې هر څه ترې په مکه مکرمه کې پاتې سوي وه او یوازې سرونه یې مدینې منورې ته ژوندي رسولي وه. نه یې په مدینه منوره کې د سر سیوری و، نه کور او نه هم د ژوند تیرولو لپاره کوم کار او زمینه وه چې ژوند یې راحت وای. دغه خلک لږ هم نه وه بلکې بیخي ډیر وه او ورځ تر بلې یې شمیر نور هم ورسره ډیرېدی، ځکه دوی مکلف وه چې باید د اسلام نوي کور ته هجرت وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا خبره هم ښکاره وه چې مدینه له پخوا څخه د مالونو او شتمنیو خزانه نه وه. اقتصادي حالت یې خراب او هغه وخت نور هم خراب سو چې کله د اسلام دشمنانو پر دوی ټولې اقتصادي لارې بندې کړې او پر دوی یې بهرنۍ تجارتي اړیکې قطع کړې چې له امله یې ستونزې لوړې درجې ته ورسېدلې. ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب. دوهم قوم. قدرمنو اوریدونکو، د یادولو وړ ده چې د مدینې اصلي اوسیدونکي مشرکان وه. زور یې په مسلمانانو نه رسېدی، خو ځینو یې په مسلمانانو شکونه درلودل او په دې اړه په تردد کې وه چې خپل پلرنی دین پرېږدي او که نه. نه یې له مسلمانانو سره څرګنده دښمني کوله او نه یې په زړه کې ورسره کینه درلوده. له همدې امله د لږ وخت وروسته ټول مسلمانان او په اسلام مشرفه سول. خو د دې سره په خوا کې داسې خلک هم و چې په زړه کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره کرکه او حسد و. خو دوی هم دومره تکړه نه و چې مخامخ او څرګنده دښمني یې کړې وای. تل به یې حالات څارل او د حالاتو په رڼا کې به مخ پر وړاندې تلل. د دې ډلې تر ټولو مشر او د سر سړی عبدالله بن ابی بن سلول و چې د بعاث د جنگ وروسته د اوس او خزرج دواړو قومونو د پیړیو پیړیو دښمنۍ وروسته په همده راټول سول. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هیڅکله دوی په یوه مشر راټول سوي نه وه. دغو قومونو او خلکو د عبدالله بن ابی لپاره د ملغلرو څخه یو تاج جوړ کړی و چې ور پر سر کړی و او په دې توګه اعلان وسو چې سر لننه همدی باچا دی. خو د ده ارمان پوره نه سو، ځکه اوس د بشریت ستر لارښود مدینې منورې ته راغلی و. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راغی او د مدینې منورې له هر قوم او ټبر څخه ورباندې خلک راټول سول. دا هغه څه وه درنو اوریدونکو چې له امله یې عبدالله په زړه کې وګڼله چې په لاس ورغلې پادشاهي یې ړنګه سوه او د سلطنت تاج یې د ده له سره واخیستی. له همدې امله یې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره سخته کرکه پیدا سوه. خو دا کرکه او دښمني یې ښکاره کولی نه سوله، ځکه د ده لپاره اوسنی حالت ښه نه و. ویره ورسره وه چې دنیاوي ګټې یې له لاسه ونوځي. له همدې امله یې د بدر له جګړې وروسته په ښکاره د اسلام اعلان وکړ، خو زړه یې له کفره څخه ډک و. هر وخت به یې د حالاتو په څارنه کې ګام پورته کوه. هر کله به یې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو لاس پورته سو نو ټک به یې ورکوه. درنو اوریدونکو، دی په دې برخه کې یوازې نه و، بلکې په دې لاره کې ورسره هغه خلک هم ملګري و چې د ده د پاچا کېدو وروسته د لوړو مقاماتو او چوکیو په تمه ناست وه. نو ځکه یې اوس هم خپلې موخې ته د رسېدو په موخه وخت پر وخت ناپوهه ځوانان هڅول چې مسلمانانو ته تکلیف ورسوي. حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة. جيم درېمه ډله. قدرمنو اوریدونکو، درېمه ډله او دا یهودان وه. مخکې هم دا خبره تیره سوه چې دغه ډله خلک
د اشوریانو او رومیانو د ظلمونو او تیروي له امله حجاز ته راکړه سوي وه. که څه هم دوی عبرانیان وه، خو دا چې دوی ډیر وخت په حجاز کې تیر کړی و، له همدې امله د دوی ټول کړه وړه خویونه او عادتونه، رسمونه او رواجونه د عربانو په څیر سوي وه، تر دې چې د خپلو زامنو او اشخاصو نومونه یې هم د عربي رسم سره سم ایښې وه او له عربانو سره یې خپلوي هم کړې وې. خو د دې ټولو سره سره یې خپل پلرنی او قومي نوم هم ساتلی و او په مکمله توګه یې له منځه نه و وړی. دوی اوس هم په خپل قومي نوم یې یعنی اسرائیلیت یعنی یهودیت فخر کاوه. له همدې امله یې عربانو ته په سپکه سترګه کتل او دوی ته به یې بېسواده او نالوستي ویل. دوی یې وروسته پاتې ګڼل او له همدې امله یې د دوی مالونه او سرونه ځانونو ته حلال ګڼل. دوی به ویل بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ژباړه: د نالوستو په اړه موږ سره حساب نسته، یعنی د عربانو د سر او مال خوړو په اړه له موږ څخه پوښتنه څوک نه کوي. لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت. معزز اوریدونکو، د یهودانو سره خپله دینی جذبه نه وه، بلکې دوی ټوله ملا په سحر، جادو، کوډو، باطلو تعویزونو او منترونو باندې تړلې وه او په همدې توګه یې د خلکو ترمنځ ځانونه د روحانیانو، بزرګانو او مشرانو په توګه معرفي کړي وه. د دې سره پخوا کې درنو اوریدونکو په سوداګرۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی و. دوی د غنمو، جوارو، خرما، شرابو او رخت یعنی کالیو تجارت په مکمله توګه په خپل لاس کې نیولی و. غله دانه به یې له د باندې څخه راوړه او خرما او شراب به یې له داخل څخه د باندې صادرول. د سحر، کوډو، منترونو او د شرابو د تجارت پرته یې نور بد کارونه هم کوله. دا هغه څه وه درنو اوریدونکو چې له امله یې دوی له عربانو څخه څو چنده ګټه اخیستله او د دې سره سره یې سودي کاروبار هم کاوه. دوی به د عربانو مشرانو ته پورونه ورکول. هغوی به چاپلوس شاعران خپلو محفلونو او مجلسونو ته راویستل. پر دوی به یې خپل محفلونه کول او روپۍ به یې په دوی او په نورو ناروا لارو لګولې. بیا به یهودانو له دوی څخه باغونه او ځمکې په ګروۍ کې اخیستلې او پایله به دا سو چې بیا به یې یا په سود کې ورکولې او یا به یې ترې په کم قیمت اخیستلې. د شر او فساد خپرونکي، په جنگ اچونه او د نورو بدو او سپکو کارونو ترسره کوونکي او عاملین یهودان وه. ټول شرونه هم دوی جوړول. دوی به په ډیر مهارت او هوښیارۍ سره د عربو مختلفو قبیلې په خپلو کې په جنگ اچولې او په همدې ترتیب به یې شر جوړوه. یوې ډلې به یې د شر او فساد داسې لاره او چل وښود چې بله به بیخي ورڅخه خبره نه وه. همدغه وجه وه چې دوې قبیلې به یې په داسې شر او جنگ واړولې چې بیا به یې ترې تر اوږدې زمانې خلاصی نه و. هر کله به چې د دوی ترمنځ د روغې جوړې کوم صورت او لاره پیدا سوه نو پټ یهودي لاس به په ډیر مهارت سره د جنگ او فساد اور بل کړ. دوی به بیا په جنگ اخته سول او یهودانو به ترې ځانونه داسې په څنګ کړل لکه بیخي چې له حاله خبر نه وي. دوی په همدې ترتیب درنو اوریدونکو له یو پلوه خپل یهودي شان او شوکت لوړ ساته او له بلې خوا به یې د خپلې سودخورۍ بازارونه تود ساتلي وه. لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام.
معزز اوریدونکو د یادولو وړ ده چې مدینه منوره کې د یهودانو 3 لویې او مشهورې قبیلې وې. دا چې درنو اوریدونکو کومې قبیلې وې دا به هم واورو، خو انشاءالله الرحمن په بله خپرونه کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت یې هم دومره و، نور نسو کولی چې ستاسو په دې درنه حضور کې پاتې سو. په دې هیله چې تاسو زموږ نورې خپرونې په ډېر غور او دقت راسره واورئ او موږ یوازې پرېنږدئ. نو تر څه وخته چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر الله جل وعلا سپارو، هیله ده موږ له خپلو نیکو دعاګانو څخه هیر نه کړئ. پاتې شیبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية. نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.